د پکتیکا ولایت لپاره نوی امنیه قومندان نن ولایتي مسؤلینو او عامو ولسونو ته وروپېژندل شو او په دې اړوند جوړه شوې غونډه کې نوموړي ته د همکارۍ ډاډ ورکړل شو او د ښه خدمت هیله ترې وښودل شوه. جوړه شوې غونډې ته په خبرو کې د پکتیکا نوي امنیه قومندان مولوي محمد امین طیب وویل د پکتیکاوالو لپاره د ډاډمن امنیت رامنځته کول او د ولسونو ښه خدمت یې په کاري لومړیتوب کې دی. هغه وویل د امنیت په ټینګښت د ولسونو ستونزو ته پر خپل وخت رسیدنه او په نورو ټولو ورسپارل شویو چارو کې بریالیتوب یې د ولایتي مسؤلینو او عامو ولسونو په همکارۍ پورې تړلې او دا چاره به وکولای شي د ښې حکومتولۍ لپاره زمینه برابره کړي. به همه شما اطمینان می‌دهیم که به خاطر خدمت و تأمین امنیت خوبتر و بهترتر در ولایت پکتیکا انشالله خدمات خوبی را پیش میبریم. تأمین امنیت و پیشبرد کارها انشالله همراهشان با مشورت پیش میریم تا اینکه مشکلاتی که در این ولایت باشه خدا کنه که نباشه، اگر باشه انشالله به خاطر جلوگیری و مشکلات انشالله قدم میورداریم. د پکتیکا والی ملا عبدالخالق عابد د ولسونو او ولایتي ادارې په استازولۍ نوي امنیه قومندان ته په ټولو چارو کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړ. نوموړي د پکتیکا د پخواني امنیه قومندان مولوي محمد الله ادریس کړنې د ستاینې وړ وبللې او زیاته یې کړه چې د هغه په کاري دوره کې د دې ولایت په امنیتي برخو کې د پام وړ ښه والی رامنځته شوی دی. قومندان صاحب چې دلته څونه خدمت کړی الله جل جلاله دې ځینې قبول کړي او موږ ځنې راضي یو، الله دې ځنې راضي سي او چې څونه یې دلته زموږ سره ښېګڼې کړي الله دې دغونه ښه ورسره وکړي، تر دې اضافه زر چنده الله احسان ورسره وکړي او په دې ولایت کې هغه اداره او هغه کنټرول د ادارې او خدمت چې کړی دی هغه تقریبا زما 2 کاله نږدې پوره کېږي مخکې دغه اداره په دې شکل نه وه لکه څنګه چې دی راغلی. نو د مولوي قاري صاحب امین الله طیب صاحب څخه هم هیله کوو او دا ډاډ ورکوو چې موږ دغه مجاهدین ټول ستا اطاعت کوي او ستا په اطاعت کې دي او موږ د همکار یو، موږ در سره ستا راسته لاس یو، ستا سره به همکاري کوو، په هره برخه کې به دې انشاءالله ملاتړ کوو، په هره برخه کې به انشاءالله د ورور په شکل درته ولاړ یو. یاد دې وي چې د پکتیکا پخوانی امنیه قومندان مولوي محمد الله ادریس د دفاع وزارت د حمایوي لیوه د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی.